څېړونکي وایي د برطانیې تر ټولو زیاتې مودې پورې پاتې شوې ملکه الیزابت د پاکستان جوړېدو وروسته د قانون په اساس د کال 1952 نه تر کال 1956 پورې د دې هیواد هم ملکه پاتې شوې، ځکه چې دغه دوران د پاکستان آئین نو جوړ شوی. دی وايي ملکه الیزابت د پاکستان په اقتصادي استحکام او بهرنۍ تګلاره کې ډیر مهم کردار لوبولی دی. هغه ټایم کې چې پاکستان یو نوی ملک و، پاکستان ډیر پرابلمز فیس کولو، پاکستان ته په اکنامک فرنٹ باندې چیلنجز وو، پاکستان ته په پولیټیکل فرنټس باندې چیلنجز وو، سکیورټي چیلنجز وو. دا ټول چیلنجز اوورکم کولو دپاره یو سټریټجي جوړولو کې د پاکستان چې کوم دلته لوکل ګورنمنټس وو، دلته چې کوم زموږ خپل حکومتونه وو، هغې سره د برطانیې ملکه رول هم ډیر اهمیت لري. خاص طور باندې د پاکستان په خارجه پالیسي کې دا ډیر د غټ رول پلی کو. کارپوهان وایي د ملکه الیزابت دغه کردار له وجې پاکستان ته د غربي نړۍ نه مالي، سیاسي او تکنیکي مرستې ترلاسه شوې او د پاکستان پوځ لپاره په برطانیه کې د تربیت اخیستو زمینه هم برابره شوه. د تاریخي چارو پوهان وایي ملکه الیزابت په کال 1961 کې د کراچۍ، لاهور او د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو دوره وکړه چې مقصد یې د زیولس د زړونو څخه د برطانیې لپاره کرکه لرې کول وو. دا پېښور ته راغلی ده، دلته کې مختلف مشرانو سره ملاقاتونه کړي او د هغې نه علاوه د فرنټیر ومن کالج بعضې چې هغه وخت کې زده کوونکې وې هغې سره ملاقات کړی. دغسې بیا چې دلته نه دا تللی ده خیبر ته تللی ده او جمرود او دغه مشرانو سره چې کوم د قام مشرانو دې سره ملاقات کړی دی، بلکې دوی ورته څه ګډان وغیره هم هغه وخت کې ډالۍ کړي او د هغې نه علاوه د 2 ورځې په سوات کې هم تېرې کړي دي. دی وایي نوموړي په کال 1999 کې د پاکستان خپلې دویمې دورې په مهال کوشش کړی و چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ کشالي هواري کړي. په هغې کې دی بیا پارلیمان ته چې دی نو مشترکه اجلاس و د سینټ او د قومي اسمبلی او هغې ته یې یو خطاب یې هم کړی دی. د دویم دور کې مین سیز په دغه وخت کې دا و چې تاسو د هندوستان او د پاکستان خپلو کې چې کوم مسایل دي نو دا حل کړئ او بیا د دې په نتیجه کې موږ دا وینو چې د هندوستان او د پاکستان د دې حکومتونو خپل منځ کې هغه لاهور کې د دې یو میټینګ وشو، بیا هغه بس پکې منځ کې شروع شو. ملکه الیزابت د لندن میفیر سیمه کې په کال 1928 کې پیدا شوه او په کال 1952 کې د خپل پلار جارج پګم د مرګ وروسته د برطانیې د ملکې په حیث خپلې ذمهوارۍ ترسره کړې. د برطانیې دویمه ملکه الیزابت په 8 سپتمبر د 96 کالو په عمر کې وفات شوه. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.